د باران اندېښنه ول ژمی راغلی و. وزې خره ته وویل چې وګوره وریځې راغلې دي، باران را روان دی، په بهر کې ګرځېدل سختېږي، ته هم د ځان لپاره لږ څه خواړه راجمع کړه. خره په خندا وویل ای وزې خورې، ته خو هر وخت اندېښمنه یې، زه په باران کې نڅا کوم او سندرې وایم، د خوړو راټولول زما کار نه دی. وزې بیا ورته وویل همدا به دې سبا وشړوي، باران به ډېرې ورځې دوام وکړي، خواړه پیدا کول به سخت وي، نن زحمت وباسه، سبا به بیا پښیمانه نه یې. خو خره هېڅ پروا نه کوله، ویل به یې چې په ځنګل کې هرې خوا واښه شته دي او زه په خوشحالۍ سره خپل ژوند کوم. نور ټول حیواناتو هڅه کوله، کوشش یې کولو چې د سبا لپاره څه راټول کړي، ځکه چې د باران ډېر امکان و. ګیدړې ورته وویل تر باران مخکې باید خواړه جمع شي، زه خو له اوس نه تیاری کومه، تا څه کړي دي؟ خره بیا په مستۍ ورته وویل تاسو ټول د خوړو پسې ګرځئ، خو زه بیا خوشحالي کوم او خپل ژوند کوم. باران رانږدې سو، خو خر لا هم همداسې بې پروا و. ښکته د نورو حیواناتو ټولو ورته نصیحت کاوه چې باران ټوکه نه ده، دا د یو سخت امتحان دی، سبا به داسې وخت راشي چې بیا به باندې نشي وتلی. خو خر همداسې خندا کوله او ملنډې یې وهلې. وروسته د باران لومړی څاڅکي راولوېدل او باران شروع شو. ټول حیوانات خپلو کورونو ته لاړل او باران همداسې پسې اوږدېده تر څو ورځو پورې دوام وکړ. یوازې خر و چې هغه پاتې و او د لوږې د وجې نه ډېر سخت پښیمانه هم و، ځکه چې د هېڅ نه و جمع کړي، شاوخوا ټول ځنګل اوبو نیولی و، هېڅوک باندې نشو وتلی او خر سخت وږی شوی و. لومړی لاړه وزې ته ورته وویل چې زه خو داسې یم، هغه ورته وویل چې پرون دې په موږ باندې ملنډې وهلې. بیا همداسې نورو حیواناتو هغو ټولو ورته وویل چې تاسې به موږ پرون نصیحت کولو، خو تا به راباندې ملنډې وهلې او زموږ خبرو ته به دې غوږ نه نیوه. خره وویل هو وروره، زه ما خو ټوکې ګڼلې، زه اوس پوه شومه چې لوږه څومره سخته ده. هر حیوان ورته وویل چې د هغوی د زحمت نتیجه اوس ګوري چې اوس پښیمانه نه دي. په پای کې خره بیا ګیدړې نه مرسته وغوښته چې خورې زه ډېر وږی یم، ته واښه لرې نو مهرباني وکړه لږ مرسته راسره وکړه. هغې ورته وویل موږ چې به درته خبرې کولې ته هغه وخت غرور کوه، اوس دې غرور مات شو. خره په پښیمانۍ سره وویل هو زه منم چې غلطي مې کړې ده.